بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر مهربان او رحم کوونکی ذات دی. قدرمنو هیوادوالو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې زمونږ په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله زمونږ ګڼ شمېر هیوادوال بېکوره شوي دي. ډېر زمونږ داسې هیوادوالو خپل ماشومان میندې د لاسه ورکړي چې حتی په ټولنیزو رسنیو کې به تاسې لیدلي چې یو کورنۍ د خپل کورنۍ 18-19 غړي د لاسه ورکړي. دا ډېر یو دردونکی خبر دی موږ او تاسې لپاره. تاسې ګورئ هغه لړۍ راورسېده چې د بنسټونو د اتحادیې معاون صاحب، منشي صاحب او زمونږ د نورو بنسټونو مؤسس دلته ګوري. تاسې دغه پیسې شماري. تاسې ته ځکه دغه پروسه ښیو چې موږ تاسې سره ژمنه کړې چې دغه پروسه شفافه پروسه دی او د رسنیو پر مخ به موږ دغه پیسې شمارو تر څو پورې چې ټول هیوادوال پوه شي چې موږ څومره پیسې نن راغونډ کړي دي. دغه کمپاین زموږ 2 ورځې نور هم جریان لري. تاسې کولی شئ چې راشئ او موږ سره په دغه کمپاین کې برخه واخلئ. پیسې چې کله وشمېرل شي هغه کلیپ به هم اخلو. دا ټول به تاسې سره یو ځای کوو، موږ سره پاتې شئ او زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو هیوادوالو څرنګه چې تاسې ګورئ ما مخکې یادونه وکړه دغه 5 ګونې او 2 ګونې او دغه میده پیسې چې تاسې ګورئ دا زمونږ هغه واړه ګلالي ماشومان چې نن سهار د کوره وتي چې کورنۍ به یې په تمه وي چې ماښام به موږ لپاره څه راوړي او د خوراک لپاره د څښاک لپاره. هغه واړه ماشومان نن دغه پیسې صدقه کړي د هغو خویندو ورونو لپاره چې په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. دا هغه واړه ماشومان موږ سره دغه پیسو مرسته کړې. الله تعالی دې ورته په ژوند کې، په مال او په حال کې ورته برکت واچوي. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست او کور ودانۍ وایم. څنګه چې تاسې ولیده موږ په مشترک ټیم سره دغه پیسې مو وشمارلې چې تاسې ګورئ د بنسټونو د اتحادیې معاون صاحب، منشي صاحب او د هدیه خیره بنسټ رئیس، همداشان دغه نور ورونه مور خیره بنسټ او دغه نور علي خیره بنسټ، دغه زیاتر زمونږ د بنسټونو هغه مؤسسین دلته شتون لري چې د دې په شتون کې موږ دغه پیسې وشمارلې. د اتحادیه د خیره بنسټونو د معاون صاحب نه اورو چې څومره پیسې راجمع شوي دي. دی به په خپله ژبه موږ ته ووایي او تاسې به یې واورئ. مهرباني وکړئ معاون صاحب. وروره نن زموږ لومړۍ ورځ به نور جمع شوي دي 19,895 افغانۍ. بیا واورئ 19,895. جزاک الله معاون صاحب. قدرمنو هیوادوالو د یادونې وړې بولم چې د بنسټونو د اتحادیې منشي صاحب زما تر څنګ هم ناز دی. د منشي صاحب نه اورو چې دی څه ویل غواړي. مهرباني وکړئ منشي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې نن زمونږ اوله ورځ وه د بنسټونو د خیریه، البته د خیریه بنسټونو د اتحادیې لخوا دغه خیمه درول شوې وه. د نن ورځې په جریان کې لکه څنګه چې معاون صاحب ویلې مونږ 19,895 افغانۍ د پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو هغه دردېدلو هیوادوالو دپاره جمع کړې. سبا ته بل سبا یعنې مونږ سهار اعلان کړی چې 3 ورځې به زمونږ دغه خیمه او دا صندوقونه دلته ایښي وي. په هیوادوالو باندې مو غږ دی راځئ د خپلو هغه هیوادوالو چې ډیر زیات دردېدلي، د کور وسایل نه لري، کور کې ورته د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي، هم مالی هم ځاني زیان ورته رسېدلی دی. په دې سخت وخت کې د دوی لاسنیوی وکړو. دا زمونږ ستاسو یعنې د ټولو هیوادوالو دیني او دنیاوي مسؤلیت دی تر څو د دوی لاسنیوی وکړو. نن زمونږ سره د خیریه بنسټونو قدرمن رئیس صاحبانو دلته حضور درلودو. په دې ټوله ورځ موږ په دې خیمه کې ناست وو تر څو د خپلو هغه هیوادوالو دپاره چې د زلزلې د راتګ له امله یې کورونه ویجاړ شوي، د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي، هغوی دپاره یو څه وکړو. لله الحمد نن زمونږ د کوشش په نتیجه کې دغه اندازه پیسې چې زمونږ مخکې ایښي او د ټولو مسؤلینو په وړاندې مو دلته وشمارلې، هلته مو پرچه کې امضا کړه. سبا به هم په همدې شکل په شفاف ډول دا پیسې راټولیږي او دلته به چې دی زمونږ د صفحو د لارې نشر کیږي.
خوشاله اوسئ سبحان الله صاحب د یادونې وړې بولمه کیدای شي ډېرو هیوادوالو سره دغه سوال پیدا شي چې دغه پیسې به بیا تاسې څنګه مصرفوئ؟ دغه پیسې دا موږ دلته منسجم کوو، یو ځای کوو، بیا به د یو طریقه کار د لارې د خیریه بنسټونو د اتحادیې د خوا نه به یو هیئت تعینېږي. زموږ یو ورور تلی دی تیار، هلته کورنۍ به په نښه کوي، هغه اړمنې کورنۍ په دوی کې هغه به په نښه شوي وي تیار، د هغوی سره د دوی اړین توکي د خوراکي مواد وي، نور څه وسایل وي، هغه به یا پرې باندې مونږ اخلو دلته او هغوی ته به یې رسوو. یعنې دا ټول جریان به د کیمرې د لارې د هیوادوالو سره شریکېږي. خوشاله اوسئ. مننه د ټولو نه مننه. قدرمنو هیوادوالو څرنګه چې معاون صاحب منشي صاحب یادونه وکړه چې زمونږ د خیریه بنسټونو د اتحادیې رئیس صاحب سجاد صاحب ساحې ته تللی دی او ساحه یې ریکور کړی. همدا اوس هغه بیړنۍ مرستې موږ پکتیکا خوست ولایتونو ته لیږلي، خو کیدای شي ځینې هغه کورنۍ چې ورسره مرستې نه وي شوی نو دغه پیسې به هغه کورنیو سره مرستې کیږي په دغه پیسو باندې. او څنګه چې منشي صاحب سبحان الله صاحب یادونه وکړه چې دې لپاره به موږ هیئت ټاکو تر څو پورې هلته په نښه شوي کوم کورنۍ چې هغوی مستحق دي دغه ستاسې هغه خیرات او زکات هغو خلکو ته ورسیږي. بیا هم له تاسې مننه کوم، سبا به هم دغه کمپاین جریان لري، بله ورځ به هم د خپل وس مطابق موږ نن تمام ورځ یادونه وکړه 10 روپۍ 20 روپۍ چې ستاسې په وس کې څه هم وي، د کور لوښي، د کور کمپلې، هغه شیان چې تاسې په کور کې ترې استفاده نه کوئ، تاسې نه هیله کوم راوړئ او دلته موږ سره شریک کړئ تر څو موږ هغو اړمنو کورنیو ته دا وسپارو، هغو کورنیو ته یې وسپارو چې شهیدان یې ورکړي، هغه کورنیو ته یې وسپارو چې همدا اوس دردېدلي او کړېدلي دي. مننه د ټولو نه. او په دغه کمپاین کې چې نن زمونږ ټول ورونو کوم ورونو چې موږ سره برخه اخیسته دی الله تعالی دې ورته اجر عظیم ورکړي. ومن الله توفیق.